د چارو یو شمېر کارپوهان د افغان سولې پروسه کې له حده ډېر د پاکستان دخالت د اندېښنې وړ موضوع ګڼي او په راتلونکي کې د بدو پایلو څخه خبر ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې د بین الافغاني خبرو پر طرز العمل توافق د پاکستان پاتو شوی او اوس مهال افغان سولې په برخه کې د پاکستان پر رول د افغان سیاسونو شک دوی خفه او اندېښمن کړي دي. تر دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو ویلي و چې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لاره دوی هواره کړې او بین الافغاني خبرو ته د وسلوالو طالبانو راضي کول هم دوی پورې تړاو درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د افغان سولې پروسه کې د پاکستان ښکیلتیا د منلو ده، خو د بشپړې پروسې د اغوا کولو اجازه باید یاد هیواد ته ورنکړل شي. دوی وایي پاکستان د افغان سولې پروسه د خپلو شومو موخو قرباني کوي او تر هغه یاده پروسه مخته نه ځي ترڅو د وسلوالو طالبانو په مرسته د دوی ګټې یقیني نشي. د پاکستان دغه وزر نشي کېدلی چې موږ مذاکرات ته داخله راوستل او ته به زما احسان مني. دغه ټول غوبل او دغه ټوله لوبه او دغه ټوله جګړه په دې شلو کالو کې د طالبانو په ادرس باندې نورو حلقاتو هم د پاکستان په حمایه باندې په دې وطن کې دغه سیاست ولوباوه او هم د امریکې نه امتیاز واغسته، هم د سیمې د هیوادونو د چین نه امتیاز واغسته. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې پروسه کې د افغان حکومت ژمنتیا او انعطاف د ستاینې وړ ګڼي. دوی وایي د ولسمشر غني له لوري د سولې دوهم پړاو خبرو لپاره پر قطر هیواد توافق او د ملي روغې جوړې عالی شورا د رهبرۍ دوهمه ناسته کې د حکومتي چارواکو او افغان سیاسونو هر اړخیز ګډون دا ښیي چې افغان حکومت د سولې لپاره له حده زیات اراده او نیک نیت لري. د سولې په برخه کې د افغان حکومت انعطاف او په قطر کې د خبرو په دوام د ولسمشر غني توافق دا د ستاینې وړ دی. د ملي مصالحې شورا بریالۍ غونډه هم د سولې لپاره ختمه دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکونکي هم وايي افغان حکومت باید د سولې پروسې اړوند پر پاکستان زیات باور ونه کړي او تل د تر نظر لاندې وساتل شي. دوی وايي د افغان حکومت انعطاف او د سولې پروسې لپاره قرباني باید د حکومت کمزورتیا ونه ګڼل شي. د سولې خبرو اړوند د پاکستان اعتراضات په داسې مهال راپورته کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او وسلوالو طالبانو د هیئتونو ترمنځ د مذاکراتو دوهم پړاو پیل شي.